اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم محمد طارق دی د زیدا واټون جنرال کونسلر دپاره خپلو ملګرو خپلو خپلوانو او مشرانو کشرانو ودرولی یم جي او د متفقه امیدوار یم د نوي چم د واټونه جي. یاره جي بس موږ چې د عوام خدمت وکړو او خپل چې څه هم د هغه نه کېږي جي منډې تړلې وو جي چا څه مسئلې دي نه مخکې خلکو ډېر کسان کتلي دي او دې پې پکې موږ هم مقرره کوي. انشاءالله تاسو به مایوسه کېږئ نه که خیر انشاءالله زموږ انشاءالله زموږ خو د الله نه پوره بروسه ده الله به هم کامیابۍ په دې خپل دغه کې ځکه چې موږ د خدمت په مقرراتو یو خدمت به کوو انشاءالله د عوامو او د خپل خلکو د خپلو مشرانو کشرانو چې څه هسې هم موږ خدمت ته تابعدار یو چې څه ټایم چا څه ویلي حاضر وي ورته جي او نور بس د خپلو خلکو ته موږ معلوم یو جي. نو مسلې خو جي پکې ډېرې دي بس مسلې خو وخت سره نور هم راځي څه لارو د کوڅو څه د نالو جي څه د ټرانسفارمرو که نه جي او انشاءالله په دې به موږ پوره کوشش کوو چې څه خپله منډه به وجي خپل هر ځای ته به ځان رسوو او د ټولو ته دا پیغام دی چې بس موږ کامیاب کړئ انشاءالله تاسو به مایوسه کېږئ نه خپل برکوت سات په در درکوو که خیر انشاءالله. 19 دسمبر دا بلدیاتي الیکشن د ټولو عوامو له پکار دي چې ښه پرامن ماحول کې راوځي جي او خپل اوټ ورکړي ځکه دا د هر سړي حق دی او خپل چې کوم ښه ورته ښکاري کوم خدمت بنده لکه جذبې سره څوک راوتي هغه د اوټ پول کړي او 19 دسمبر د خپلو ورونو له مشرانو کشرانو له جي او دوی له پکار دي چې ښه په جذبې سره راوځي جي او خپل اوټ کاست کړي. او اخیري پیغام زما دا دی چې په 19 تاریخ په ورمنه طریقې سره دا خپل راوځي جي او خپل اوټ کاست کوي او هغه هم خادي پکې مخ رابوي ځکه چې دا خو الیکشن به راځي او دا ورورولۍ دی جي خپل ورورولۍ مخ رابوي او انشاءالله بس نور تاسو ښه پوره هم نه جي جنګ جګړه پکې مه کوئ جي بس دا به زما یو تاسو ته پیغام وي.